زما خپل نوم حضرت علي دی، تخلص مې اسرت دی، د پېښور د سیمې سره تعلق لرم او د شاعرۍ آغاز مې تقریبا د 2014 نه کړی دی. یو روماني نظم به سره شریک کړم، د نظم عنوان دی ناکام کوشش. زه هېروم یې خو هېرېږي چېرته، د زړه له تخته مې کوزېږي چېرته، د سترګو تور نه مې وریځ جوړه ده، تشه پړه کېږي راورېږي چېرته. کوشش مې دا وي چې زه هېرې کړم، د زړه کوڅو لارو نه تېرې کړم، په هر کوشش کې یم ناکام راغلی، دغه کوڅې نه یم بدنام راغلی. ډېر ښه. کله په کاڼو ماشومان مې ولي، کله بې درده رقیبان مې ولي، کله د دغه چم کسان مې ولي، کله په خپله خپل جانان مې ولي. ډېره له ګیله له تا نه که د ځانه وکړم، حیران په دې یم چې د چا نه وکړم. که تا نه کړمه بغاوت جوړېږي، که ځان نه کړمه شکایت جوړېږي. ګیله له تا نه که د ځانه وکړم، حیران په دې یم چې د چا نه وکړم. که تا نه کړمه بغاوت جوړېږي، که ځان نه کړمه شکایت جوړېږي. بغاوت نه کړم شکایت کومه، یوه ګیله د خپل قدرت کومه. ولې نامه دې کړه د مینې پیدا، یو دې په بل باندې کړو ولې شیدا. یا به دې مینه پیدا کړې نه وي، یا به دې زړه ته رالېږلې نه وي. بیا چې پیدا دې کړه د زړه په کور کې، وجود دې اوسېږه زما په اور کې. اوس د اشنا زړه نه نفرت لر که، یا زما زړه نه محبت لر که. ډېره له بیا چې پیدا دې کړه د زړه په کور کې، وجود دې اوسېږه زما په اور کې. اوس د اشنا زړه نه نفرت لر که، یا زما زړه نه محبت لر که. د هغه زړه کې ځای کول ګرانه ده، بیا پکې دننه اوسېدل ګرانه ده. زه یې کوشش د هېرولو کوم، د زړه د کور نه د ویستلو کوم. زه یې هېروم هغه یادېږي راته، حسرت زړه کې مې اوسېږي راته. ډېره له حسرت زړه کې مې اوسېږي. ډېر ښه، ډېره له